قدرمن دوستانو لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زموږ او ستاسو په پښتو فلمونو کې له ښځینه اداکارو سره څنګه بې شرمیانې او بدکاریانې کیږي، همداسې تازه دغسې 2 نمبر کار له فاطمه ګل سره هم شوی دی چې یو کس له فاطمه ګل څخه پرتوک ویستلی دی او همدا کار ورسره کوي. ملګرو، د فاطمه ګل دغه د بدکاري ویډیو زموږ یوټیوب او د فیسبوک پیج ته له سهار نه 5 کسانو راولېږله، نو موږ هم وغوښتل چې دلته له تاسو سره شریکه کړم. که غواړئ چې تاسو هم دا ویډیو وګورئ نو له موږ سره په ویډیو کې تر پایه پاتې شئ. ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زموږ او ستاسو د فلم انډسټري دومره ډېرې پیسې نه ورکوي. کومه جنۍ چې هم د پښتو فلمونو، ډرامو او ډانسونو ته راوځي نو هغوی دومره ډېرې پیسې نشي ګټلی څومره چې فاطمه ګل او د هغې خاوند په ویډیوګانو کې ښیي. نو دوی بیا دغو نورو 2 نمبر دندو ته مخه کړي او خلکو ته د پیسو په بدل کې شپو له ورځي د هغوی بسترې ورګرموي، له هغوی سره بدکاریانې کوي او بیا هغه کسان دوی ته د دغو بدکاریانو په بدله کې پیسې ورکوي. ملګرو، له دغه پښتني ډانسرې فاطمه ګل سره هم داسې کار شوی دی چې یو کس شپې ته غوښتې ده او ښې ډېرې پیسې ورکړي دي او همدا 2 نمبر کار یې ورسره کړی. د همدې 2 نمبر کار په وخت کې همغه کس ورته پټ موبایل یې ښیو او له دې څخه یې د همدې کار ټول ریکارډینګ کړی دی چې اوس یې همغه ویډیو په سوشل میډیا اپلوډ کړې ده او لا سهار راهیسې دغه ویډیو موږ ته 15 کسانو راولېږله. ملګرو، دغه ویډیو چې کله موږ وکتله دا پوره بربنډه او فل فحاشه ده، نو نشو کولی چې د یوټیوب د پالیسي په وجه یې دلته له تاسو سره شریکه کړو. که بیا هم د ثبوت لپاره د کوم ملګري په کار وي او غواړي چې د فاطمه ګل همدا بربنډه ویډیو وګوري نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته کمنټ وکړئ، موږ به د فاطمه ګل دغه مکمله ویډیو له تاسو سره شریکه کړو. تاسو یې وګورئ او د دغو کنجرو اصلیت به هم درته معلوم شي.